خاون خفه شي او ګناه د ښځې زمونږ دا ښځې پوهه دي یقین وکړه دې به راشي مولي صاحب ما له تعویض وکړه د سره ولم تعویض مه کوه څه دپاره تعویض وکړمه چې خاوند مې ښه شي د خاوند ورته زه یو وظیفه ورکومه که دا ټول خاوندان یې ښه نه شو نو ما زه به جرم ورکړم اسان نه وظیفې ته ضرورت شته او نه تعویض ښځې ته وایه د خاوند مزاج دې وپېژنه او د هغه د مزاج مطابق چلېږي چې خاوند ښه کېږي په دې کې تعویض ته څه ضرورت خاوند په کومو کارونو خفه کېږي هغه مه کوه په کومو خوشحالېږي هغه کوه ته ګوره چې خاوند رضا کېږي که نه او چې خاوند کور ته رادنده شو ټول کارونه پرېږده او د خاوند استقبال کوه بس لومبې استقبال حدیث مبارک کې راځي چې ښځه په تنور ولاړه وه او خاوند اواز وکړو چې راشه دا به په تنور کې پورې کړې ډوډۍ پرېږدي او خاوند نه دا وایي ډوډۍ سوځي دا د خاوند مال لیودې سوځي ته یې ډوډۍ څه کوې ته یې ډوډۍ څه کوې چې خاوند خفه دی نه به نیسي نفلي روژه خاوند وایي تهجد نه مه پاسه د تهجدو په ټیم ما لخپې چاپي کوه پاسه او خاوند لخپې چاپي کوه په دې چاپۍ به الله د تهجدو نه ډېر اجر د تهجد تپوس تانه په میدان محشر کې نشته عن صلاتها ړومبې تپوس په میدان محشر کې د ښځې نه د مانځه کېږي د فرض بل ډایرک ورپسې عن بعلها د خاوند حساب ته رامخامخ کېږي تهجد هم وروستو دي او نوافل هم وروستو دي او درود شریف هم وروستو دی فرض مونځ دی ورپسې د خاوند تپوس دی بس ړومبې د فرض مونځ اهتمام کوئ بیا ورپسې د خاوند رضا کوئ بس خاوند وایي تهجد مه کوه ما له سر مالش کوه وایي ښه روژه مه نیسه زما خدمت کوه نفلي روژه مه داسې نه چې فرض روژې به زه نفلي روژه مه نیسه ښه نه نیسم بس ستا رضا به هله وه د دې خاوند رضا هله په دې الله د تهجد او د نوافلو نه اجر سي بې واده ښځه